دا رقم د انسان د پاره شریعت یو حدود ټاکلی دي او شریعت په هغه حکم باندې انسان ته د عمل کولو تلقین کړی دی چې دې حکم باندې به ته عمل کوې. نور په دې کې دا خبره نشته چې د دې متعلق نور تحقیق کول او په دې کې نور بحث کول او د دې باطن ته نور ورشو کېدل چې دا حکم نو ولې داسې دی، نو دا په شریعت کې ناخوښه عمل بلل کېږي او د شریعت د طرفه د دې خبرو اجازت سړي ته نه وي. نن بعضې روشن خیال انسانان چې ځان ته روشن فکر وایي او د عصري علومو سره ځان اشنا او ولد بولي، په هغې کې دا مرض دی چې د شرع کم حکم دی یا حکم نصیبه که ما حقه په هغې باندې عمل نه کوي او بیا چې د شریعت کم حکم ورته پیش کېدی د هغې متعلق دستي خپله رای او فکر قایموي او هغه د شریعت حکم د دې خپل فکر په پرتله د خپل عقل په پرتله باندې سموي، حالانکه د شریعت احکام دا د انسان د فکر او د عقل په پرتله نشي سمیدلی، ځکه شریعت د الله تعالی فیصله ده د دې پرواز ډېر پورته دی او د عقل پرواز دا در دنیا پورې محدوده دی، دا ډېر کښته دی، نو هر حکم د شریعت په پرتله باندې نشي برابرېدلی او چې کوم څوک د شریعت حکمونه دا د عقل په پرتله باندې برابروي او بې ځایه په دې کې مجلسونه او بحثونه کوي او په دې کې تحقیق او تفتیش کوي او بې ځایه پر دې باندې دلایل قایموي، دا ټوله د عقل غلام بلل کېږي او دا سړي هغې ټولې لغویات دي او لغویات مومن د کامیابۍ سره ګرځوي. لکه هغه علامه اقبال وي صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل، د ازل په سهار چې کله انسانانو ته زندگی او ارواحان ورکول کېدل ما ته جبریل دا پیغام راکې جو عقل کا غلام ہو کر وہ دل هرگز قبول نہ کر، چې کوم څوک د عقل غلام زړه په قبولیت لایق نه دی، چې کوم سړی د عقل د شریعت احکام د عقل په پرتله باندې را اړوي او پر دې باندې بحثونه او مجلسونه کوي چې یاره دا حکم د شریعت ولې داسې دی زما عقل یې نه مني، نو هغه بل بیا په دې کې ورته لګیا دی د پر عقل یې ور برابروي. ما ته یو وخت یو سړی ملګری وایي هغه یاره شریعت ټوله د عقل سره برابر دی نو موږ به خامخا په دې کې عقل چلو، نو زه ورته وایم شریعت خو د عقل سره نه برابرېږي، ما راوایي د شریعت کوم حکم دی چې د عقل سره نه برابرېږي، زه ورته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام 98 کاله زندگی ده او د بچی زندگی 9 کاله ده او الله تعالی دستی ابراهیم علیه السلام ته دا بچی ذبح کا ورسه په خپل لاس چاړه پر غاړه ورتیا. اوس کم عقل دا تسلیموي چې یو بچی دی معشوم او پلار دی بوډا او 18 کاله ژړا او دعا دی پلار کړی دی، دا بچی په دعا او ژړا پیدا کړی دی، چې کله بچی دې عمر ته ورسېدو چې اوس د پلار دپاره یو څه اساني په جوړېدی سي 9 کلن 8 کلن سو، لیکن پلار برته ورته وایي د دې بچي پر غاړه چاړه تېره. اوس د عقل په پرتله باندې دا څنګه برابرې، عقل به دا څنګه تسلیم کی، عقل به دا څنګه ومني، لیکن چونکې د عقل څه بالاتره خبره ده د الله تعالی امر دی، د الله فیصله ده، د الله امتحان دی. حضرت ابراهیم علیه السلام عقل ته نه ګوري نه هغې ته ګوري، بس د هغې پر غاړه باندې چاړه ورږدي او په خپل وسو توانې راکشوي. زه هغه ملګري ته وایم چې کله ورځ تېره سي نو د ورځې په تېرېدو باندې ماښام را ورسېدی د روژې میاشت دی، چې کله اذان کیږي د اذانه سه یو ګړی مخکې که دې خوراک وکړئ ناروا او ناجایز دې وکړو، نافرماني او ګناه دې وکړه، لیکن چې اذان وسو که د هغې سه یو ګړی وروسته تا خوراک نه وکړئ بیا دې ناجایز وکړي، بیا دې ناروا وکړه، بیا دې نافرماني وکړه. اوس د انسان عقل به دا څه معلومه کړي چې یاره د لمر پر لوېدو باندې کوم انقلاب راغلی، چې د لمر لوېدو څه مخکې خوراک کول حرام او د لمر لوېدو څه وروسته اوس خوراک نه کول حرام دي. ایا د عقل تحقیق او د عقل معلومات د عقل اندازه در دې ځای پورې نه رسېږي؟ نو په دې خاطر باندې چې کله د شریعت د طرفه انسان ته یو حکم وټاکل او هغې په یو خاص حدت کې عملي کول ضروري سو چې بس دومره به عمل پکې، نور په هغې کې تحقیقونه کول، د هغې متعلق شنو چرا کول او د هغې پر شو بد اړخو او پهلوګانو باندې مجلسونه کول او پر هغې باندې دلایل قایمول او هغې د عقل پر پرتله باندې برابرول، دا ټول فضولیات دي او دا ټول عبثیات دي. او د مؤمن د شان سره دا د مؤمن د کامیابی صفت دا دی چې هغې به د دې فضولیات او عبثیاتو څه ځان ګوري، بس چې د شریعت کوم حکم دی پر هغې باندې به عمل کوي.